بیا غي سره الکتریک ریکارډ او د کې आवाज مخکې لاړ شي اشاره پاتې بل ساعت زره نه بس ځبل ځلای چلان سره ایکسل به تباغي ایکسل آپشن یې سره فنکشن یې پروفینګ ټولز تراشه پسې مو سره دی فلیګ ریپیټډ ورډز مطلب دا دی کنه لکه اوس لیکم سه فار ایگزامپل هلو اینڈ هلو بس نو ګوره ریپیټ ورډ ماته فلیګ مطلب دی ته خو دې ځان ولا فلیګ نو او غلط ہے مطلب دا کریکٹ نه دی نه جنډي ته یو دا بیرغ دا اوکے کدي سينه and then بیرا شډل د کیو ګوره ورډ آپشنز تا and then go to proofing tools اټک مارک یې سينه ان کا اتوماتیکلی څه راته کی فلیگ ټیک راته ورډ آپشنز تراشه بل دی proofing tools کې enforce accented uppercase in French ماته پته نشته خړې دا I don't know about French suggest from main dictionary only ګوره مو سره په دې مایکروسافټ ورډ کې یو ډکشنري ده چاته اصل کې موږ څه ویل شو تزارس او دی چې ماته د مین ډکشنري نه اصل کې جوړه وراته خو زه وته چې وایي زه یو خپل ډکشنري جوړ کړم او پای کې بس ورډز اډ کوم زه براشم ګوره دې ته ورډ options and then proofing tool تراشه this one custom dictionary ته به راشه new تراشه دې ځکه اوس ته my custom dictionary ٹھیک ہے ما ته دا وساس او دا مې دې زنه دا ټیک مارک ختم کو دا مې یس کو دا بل مې ډیفالت کو دا مې اوکے کړي زنه ګوره دې کې ما یو سو ورډز واغشتم زه کوم سه فار ایگزامپل بخت ریاض اینڈ ټوګر اچھا ستان بور کوم سینم دې فهیم الله سے فار ایگزامپل this is هیرو تاسو نوم دې هیرو خوشحال او ظفر حسن صديق صديق سیکنڈ دا بندر څه سپیلنګ دی اس ای ډبل ڈی زمراد ها نو دې داس کرو چې دا 8 کې انسر 8 ډکشنری 8 ډکشنری 8 ډکشنری this is دا بدل بیان غلطی 8 ډکشنری 8 ډکشنری دا موږ سره او ځکه چې موږ جوړ کړی دا ترا شډیر سکرولینګ غلط کی یو منټ ها ګور ډیر دلته ما تاسو ته ورکړ دا 8 ته ځان سره 8 ډکشنری say for example فهیم پیژنې یار نه say for example 8 dictionary वगैरह Allah is dictionary सही है دا ما 8 ته ځان سره ډیر کزه next time دا کوم نه دا در کوم چې say for example زه در کوم چې فهیم نه به غلطی ماته یا زه اس ای ډی ډبل ډی آی کیو صدیق نه به غلطی کنه say for example this is نه به غلطی مو سره سره ولې چې ما سره ډکشنری کې 8 دی سره حکم ډکشنری کې ما سره 8 دی کسٹم ډکشنری کې کله ته چې نه دا ما ډیلیټ کړی زنه اصل کړی پروفینګ ترالم دي ځکه کسٹم ډکشنری تا او دا مې ډیلیټ کړی راځه ریموو مې کړی ځکه زه ته چې ما ته کسٹم ډکشنری صرف نمونه را تراکاو سجست فرام مین ډکشنری مین ډکشنری زموږ اصل کې هغه ډکشنری دا کم چې مازر کوم وخت دي زنه اصل کړی this is wrong say فهیم this is وګوره مین ډکشنری کې بتاته وي چې آیا مین ډکشنری دیګه د پارسشتا او د فهیم په ځای فادر ورکا یا فاطوم ورکا یا فیٹ هډ وته ورکا یا فیم دا د مین ډکشنری ته سرچ کول درې کړه دا کار څنګه مین ډکشنری کې سرچ کولای شو بل ډکشنری د بار جوړول مین ډکشنری موږ از دې لپاره listen مین ډکشنری اصل کې تاسو راکړه چرته دوه ډکشنریز کې نه اصل کې مطلب مې داو که تاسو سره دوه ډکشنریز وي کنه یو کسٹم ډکشنری یو ډبل ډکشنری کته وای چې سره ما سره د دې سجست فرام مین ډکشنری کوم چې د مایکروسافټ ورډ دا غیر ماته سجیشن را راکوا دا غیر ماته سجیشن او کو چې دا ټیک مارک لري کړي سو ډېر کتاب بل ډکشنری جوړ کړی دا غیر بتاله مین هغه دا غیر ورډز بتا نه درکې سکے اټ کانټ بی اوس دلته موږ کولی شو پښتو ډکشنری ورکړو پښتو ډکشنری به تاسو تعالی بتراولې او دا غیر لپاره یو خبر بلم دا مایکروسافټ نه ته به یو اس کیبورډ پسې عربي کیبورډ باندې راولې او بل دام دا چې ته به دې ځکه ډیر هغه تاسو سره سیټ لینګویج کیو کنه سیټ لینګویج کوم ځای کیو هغه سیټ لینګویج ربطه عربي کوم سیټ لینګویج کې علي به تاسو ته راځي سیټ کلیئر اذروایز یو کانت نشه کولای دا غیر بغیر تاسو دا سمغه خپل ډکشنری جوړو شي یو کین ډو مای اون ډکشنری لکه ایډیټ ورډ لیست دې کې څه شتا وی زیکس پکې ټایپ کړی دا سکه مطلب زیکس سماله څه پرابلم نه راکې راته کنه
ګوره که زه لیکم زیکس دې ځای کې زیکس this is ٹھیک ہے نا زیکس په خپله به ټیپ کې ماته که چېرې اګنور وانس بس ختم ځکه هلته ما سره زیکس ونه ٹھیک ہے نا او در کوم سے فار ایگزامپل زیکس ټول سمان دغسې ډیلیټ خو مې نه کړه دغسې وګورئ ګورئ یو ورډ پکې زه اډ کوم دې ځای کې نه لکه زه کوم چې حامد ما ته غلط کنه رائټ کلیک اینڈ دس ایڈ ټو دس ډکشنری اوس د دې ډکشنری څخه خبره کوم کومه ډکشنری مین ډکشنری اصل کې کو زه دلته کې داس کار کوم چې ورډ آپشن تراشم دي سره او پروفینګ تراشم دي ځکه او زه ته چې ما ته ایډیټ ورډ لیست راکې ما ته سیټ کړی اصل کې ډیر حامد مطلب دا دی که زه حامد مین ډکشنری کې زه هر ځای کې لیکم کو زه لیکم چې حامد څه نو دی به دا حامد سماله چا نه راکې اصل کې ډیر همیش حمید دیز وغیرہ وغیرہ نه ټیک په ټیک اخو بیا په خپل ټیک دی تاسو نه جبل اے ور جبل دا یوم یو ٹھیک ہے یو دا ښه مطلب عمدہ خالص فارمات اتوماتیکلی راته راکړي اٹ ول بی کسٹم ډکشنری چینج ډیفالت یا دا لیست دیز ډیلیټ آل ختم ټول به ډیلیټ کسر کړی اوس په حامد غلطی تا ته رسي ولی حامد زمون د لیست نه ختم شو حامد is vanished ختم شو ډیر رسي حماده حامد حاسد حمد حمید دا د سرچ ته بچک what options then go to proofing tools then go to custom dictionary change default لکه زه یو نیو ډکشنری ما اډ کړم دا سیف فار ایگزامپل دا مې سیف کړم سره سره دا راته ډیفالت کا نو ګور هغه راته اتوماتیکلی ډیفالت کړه مطلب د دې نه اوس ما سره کار کیږي او که زه مین ډکشنری ډیفالت کوم مطلب دا چې مین ډکشنری ما سره ډیفالت نو نیو ډکشنری خو تاسو نیو ډکشنری اډ کوئ نه لکه زه په ډیسکټاپ باندې ډکشنری کو زر کوم چې مای ډکشنری ٹھیک ہے نا مای ډکشنری په ډیسکټاپ مې اډ کړ تاسو وګورئ پای کې دا ورډز تاسو سره موجود دي اصل کې زبردست کم دي نه ډیر دا به ریموو کم او دا بل دا بس کم دي نه دا به ډیفالت کم اصل کې ځکه ما ته ډیفالت پکار دي کنه او د ډیفالت مطلب مو سره دا دی چې هر سما سره متي ځای کې سټور کیږي لکه زه کوم چې حامد سجاد فهیم تقصي so just right click and then add say add to dictionary دا ډکشنری تاسو اصل کې موجود دي موږ دا څه کولی شو چې په نوٹ پیډ کې د دنیا ورځولي کوه غوډه تراوړو او دل تراوستي شو دي اصل وې تراولم ګورل ترا شډیر کلوز کدا ګورا په ډیسکټاپ تاسو ما نوٹ پیډ فایل دی کنه خو ایکسټنشن باغله سمر کوي ډاٹ ټیک او فایل اب چې کوم تاسو پکې اگر کوم سے فار ایگزامپل دې ځل کوم جمال زبال بار خو اډ نشم کولای ته کنه چې رائټ په کلیک کوم او اډ تبر اعظم رائټ په کوم اډ تبر اعظم دې نه بس اډ شي دې نه سي واحد کمال دغه سي بس ختم شو دا به تاسو موجود دي اصل یس خو اگر چې عام نوٹ پیډ یو فایل سٹور کې کنه نو کته چې ا دغه سي ا بي سي ایکس واي زی دغه سي کدا سیف کې ډیر په ډیسکټاپ باندې نو تور کې abc.tech پور کې اصل کې ځکه اوس دا ما سره ډکشنری فایل دی this is my dictionary file نو مطلب دی as a dictionary دا سره دا سٹور ٹھیک ہے نا نو دا ډیر اصل کې دا ډکشنری نه دا تاسو دونه خاص ډکشنری سره نه اصل کې ډیر سیدا د پرمننٹ رزلټ لدر کې خود وی دا ډکشنری بس ایز ا نوٹ پیډ ټایپ کې نوٹ پیډ بس یو ډکشنری بیسی اصل کې ډیر کته ډبل ځن راولې نه نو براوز تراشي دې ځکه ډیر او په ډیسکټاپ باندې تاسو سره ولې موږ ډکشنری ته څه نه فایل پاث براوز کاش دا خپل راکی go to browse word options proofing tools custom dictionary all languages tick the browse and then zabator come say for example so abc.tech that is an open kar the folder edited is not accessible the folder may be located on an available location मतलब چې کوم ځای کې تل د ډکشنری سیف کې کنه لکه ما دا نیو ډکشنری سیف کړه یو پروف کوم ځای کې پروت دی administrator application C document setting application data you proof के बता दे तब तक सर होती जब गरम दे के डेट हां गोरे खान अलता गोरे डेर मुसरा C drive documents and setting
documents and setting, then go to administrator, then go to application data, then you Microsoft, then you prove that all these practice. So just come on here, go to word options, and go to proofing tools, custom dictionary, then browse, then go to my computer, C drive, documents and setting, administrator, application data, Microsoft shit, Microsoft, and then you proof. So all the location protect with a password or the file name contains a or these things. Leave it. بس طريقة ولا بوش سبسيديكي من الدغل بل ديشنري اللي هو خاصة اللي يصير بالإخبار شيء بختور پښتو چا سره شته؟ have you ما سره خدای بډیر هغه ورډ ستاله درکې یم لکه دا څه تاسو نشئ کولای چې اوس دلته کې ته په پښتو کې احمد ولي کې سي فور ایگزامپل احمد او هغه تعالی ټکی اصل کړی دی خو اصل نشي کولای دی بتاس نه غلطی چرته نیول شي دی خو نه کیږي بس دی په یونیکو دا اوس سره هغه ډیکشنری ته کولای شي چې کوم تاسو سره سمپل لکه تا خپل جوړ کړی کزوس مطلب یو لغات لیکم دا ما سکلیو کماټ مینینګ راکې نه ټکی به صرف دلا ها لکه دا سکول شي لکه ځکه کوم چې فور ایگزامپل سه مولوی کې دی کې فهیم الله سه فور ایگزامپل دا سکول شي مثلا کړی this is that's condition you sir لکه زما داس کوم چې دا وز add to auto correct په کوم مثلا کړی add to dictionary بلکې دلته راشه word options تا ګورې ښا custom dictionary add to auto correct دې کې وګورئ شته نه auto correct no that's it moment add to dictionary no add to dictionary right click azorkum say for example fahimullah is time asroko right click no azorkum say for example no hellos w.org those auto correct kare idhar ke کم الته کې هغه سرینا مایکروسافټ ورډ 2003 کې ته عام ورډ هم اټو کریکټ سم دې کې نشو لکه ضروري کم کرا چې کلم سو هلوز لیکي نو دې چرته راولا هلو سره نو سو ګل ځکه کم سو هلوز دبليو سپیس ورک او دبليو بدات مې حداس وکا کچره اټو کریکټ دې زنه شي دې زنه اټو کریکټ تلاشه just go to auto correct options لکه ځکه کم say for example فهیم الله دا سوک دا سلی کی نا فهیم سوک یا ز اس آی لکه زما عدد جوړ شوی دی کنه صادق ما دا سلی کو نو ماته اس ای ډبل ډی آی کیو لیکا سم لکه ډیر کچریتا سره دا سینو دام اټو کریکټ ما سره لکه ز اس آی ډبل ډی آی کیو لیکم کو سپیسیفیم نو ماته اس ای ډبل ډی آی کیو but it is not added in the dictionary so you have to add as well also ما سره اټو کریکټ راځي اصل کړي راځي زما add to dictionary کوم اصل کړي हाँ बिल्कुल और चकलम से एस आई डबल डी आई क्यू लिखम दीजिए कि स्पेस रमा दसरा के एस ई डबल डी आई क्यू पता है कि लंबी चौड़ी कहानी रमाती है उन्हें भाई और दीजिए पर जाते जैसे करिए पता है कि सदी कोई भी मुतला खत्म कर हाँ फ्रेंच मूड्स ना ट्रेडिशनल फ्रेंच को तासो लैंग्वेज बांधे पेगन जो मैंने पेगम ये जो ट्रेडिशनल न्यू स्पेलिंग मेथड्स तासो लदर के आ जाओ चोट चेक स्पेलिंग एज यू टाइप خدا چیک سپیلینگ ایز یو ټایپ د پر وتا سو دا د چکونه خامخه اف کوي ډیر اصل کې چیک سپیلینگ ایز یو ټایپ مطلب دا دی چې لکه زر کوم چې هلوز څنګه ما دا وکړل اصل کې دا سپیلینګ غلط دی ما سره بٹ کچره زبر اپشن تراشه کې زینا او ډیر دا پروفینګ کې دا ټیک مارک ما دې زن اف کو دا ما سره څه کې بیا سپیلینګ ماته نه چکی اصل چې کوم کې هغه اصل کې اگر کوم سے فار ایگزامپل computer this is wrong basically غلط دی ما سره نه computer this is wrong اور کچره الته کې موږ داس کارو کو ورډ اپشن تراشو پروفینګ ټولز تا and then say check spelling the tick mark this an unclear so automatically ماته به غلط کې ماته به ذکر راکې بلکې auto correct سم ته کول شي just you have to write to computer auto correct سکار کړي because c o double m p u خبر اوله زنه چوز کوم زم چې د ما سره automatically دا change شي اصل کړي ګوره ها کچره داس کار کوم چې c o double m p u t r سو کلیکی چې کله سپیس ور کوم چې automatically ماته ټکی
او بتاته یو ځل ټیک کوي اصل کې لکه یو ځل د ټیک کدي زینا سه فار ایگزامپل تا هلوس کې یا وات ایور دی هلوس دا دی اپلای کو او په بیا زه هلوس لیکم نو بیا ما سره دا مشکل لازم اصل کې پکای چې بیا په دې اتوماتیکلی ما دا ټیک کوي زه په دې کې سو کوم ډیر کچره زه هلوس دا ټایپ لیکم نه ما ته اټو کریکټ کې ستر والا اصل کې ډیر دلته بس یو هلوس دا سره تر والا سو ګورئ هلوس سو هلوس this is ورکه اتوماتیکلی هغه ته بیسیکلی یا بس سپیس خو اتوماتیکلی به کنورټ کیږي دی پروفینګ ټول تراشه بس کنټیکسچوال د کنټیکسچوال دی which the use contextual spelling د لپاره تاسو سره کوم دی 1 ګیگا نکم رینج وی دا کومه به تاسو کار نه کی دا سره هم دا دی وی خو غره وته لري it shows by the Microsoft Word زنه هم ډیر ښه تاسو ګورئ ډیر لاندې راشه ګورئ اس ویل د کې دا use contextual دا دی ګورئ ښه دا دی for example if you select the use contextual spelling as regarding this ګورئ دا ښه اگر look this way چپ کر نوٹ کې وګورئ ډیر after you install Microsoft Office use contextual spelling چې boss declare by default user 1 gigabyte 1 GB RAM او contextual this way because چره تاسو را داسې قسم یو سنټنس یې اصل کړی دا اګه دی خپل एग्जांपल تار درکړل دی نه copy it and paste there زه ګورل ترازم کنه لکه I'll see you there دا جمله غلط ده ما سره کنه this is wrong لکه ځکه تاسو ورځ الته ګورم نه الته تاسو سره there داسې پکار دی نه نو دی وی چې کله تاسو را I'll see you there تاسو یې کړی اب تعالی وی داسې هایلایټ پک وی پځې بسودي کاسه کړی there بولی داسې دی په خپل درکې بٹ we are 3 کې دا کمانډ نشته میثود 2003 کې دا کنټیکسچوال دی دا خاص ریاض ویلې څه کوي ما سره 500 بار او خنده او کنټیکسچوال اصل کې ته ویم چې د تعالی انټرنل ایررز تعالی د چې هغه لکه تاسو په پته وینئ څه کوي لکه وګوره د کې ما سره سپیلینګ هم ټیک دی کنه سپیلینګ هم ټیک دی لکه اوس کو زه ټی ایچ ای آر لیکم نه سپیلینګ خو ټیک دی آل سی یو دی پروننسیشن هم صحیح دی خو کوډه تاسو دا قسم یو problematic problem so you can solve by this method خدا سره دا پر 1 GB RAM سره you require 1 GB RAM بل دې سره mark grammar errors as you type نو grammar error خو بډې تعالی خامخا درکې لکه say for example I has a problem ٹھیک ہے نا دلته راشه ډېر word options ٹھیک ہے نا دلته کدا ټیک مارز ختم کم دي زینا نو بیا دا آپشن ماته راکې good word options and then proofing tools ټیک مارک واپس ان کا واپس بتا در کہ I has a problem but you have to be I have a problem tick mark this one word spelling and grammar check it check grammar with spelling ګوره کزل تک یو سوري کوم say for example problem وصل ته غلط FC1 وخت دی ځکه FC7 ما دې spelling grammar is complete او هغه ما سره غلط دی اصل نو وخت تاسو دا مشکل کېږي تبع FC7 وخی او ډېر تاسو بس spelling and grammar کار نه کوي spelling grammar مو سره کوم ځای کې ریویو spelling grammar وګوره دا کلیک کړئ ځان ډېر تاسو یې اصل کې تاسو بس ها نو option ته براش ډیر او بورډ option کې proofing کې بس وکړیر چیک spelling grammar دا اوکې کړی دی زینا automatically بیا F7 وخا د which I have تا ته کار کوي you they have او change به دي زنه وخی بس automatically بس چې تاسو سره change به کې دراسه کړی بل مسر داسم کې دي شي او بس option تراشه دا یو بل option چې show readability statistics readability statistics کوئی معاشیات تا readability چې کله یو کس ریډ کله کسه فار ایگزامپل تعالی صدیق زیو پیج درکم او ځم چې پدې کې ماته ټول ایررز کاونټ کا اولاد ته لیکل چې دونه پکې ګرامټیکل ایررز دي دونه پکې دا ایررز دي وغیرہ وغیرہ دا ختم غسی ویل شو readability statistic کوته ویل شو اثر کړي نو ګر readability statistics څه په استعمالي کړي وګورئ سرجیبل په یو نظرون ختم ها نن زه پاکستان ته روانم خو زما ته بجیبل کلاس لازم دې وراشي تیرشه بل ګوره سید مسره لکه زویم چې अगड़म बगड़म चकड़म ऐसे कॉल इट कंप्यूटर दिस इज कीबोर्ड से माउस ठीक है ना
कमिंग गुल कौन चल छोड़ अच्छा कल ज वर्ड ऑप्शन तराशम ना और देखिए प्रूफिंग टूल्स के दा शुरू डब्ल्यू स्टेटस के में दा चेक ऑन का दा में ओके के भाई जान दे ना गो टू रिव्यू और तो स्पेलिंग चेक का गोरे खा यो इस चेंज का दा से चेंज का आखिर के बता ले यो रिजल्ट दे की दा से चेंज फुल चेंज कर दे रहा दैट्स योर द जो वर्ड 6 दोनों कैरेक्टर में ताला आर्टिकल वगैरह और दोनों परसेंटेज ता पैसिव सेंटेंस हमारा सबमिट था ना तो दाई बारे के ताला दा क्रेडिबिलिटी स्टैटिस्टिक दे को चरे प्रूफिंग तराशे और डेर दा टिक मार्क दे जना खत्म को दा दे ओके क्लियर उसको को दे के दे एक अंडू ज टू अंडू में कर दे जना और वापस स्पेलिंग ग्रामर ताला हम चेंज क्रेडिबिलिटी स्टैटिस्टिक पता ला Nalida para مسجل करी सुमर लغातों ने तसर दिया एग्जाम की उस राइटिंग दुनिया कमांड राइटिंग स्किल आई डोंट नो राइटिंग स्किल ग्रामर ओनली ताला चिकम को राइटिंग एंड स्टाइल ताला चिकम से किदा राइटिंग स्टाइल्स दी because your American style is the writing مختلف لكن مصر جورا draft ना because the American دي draft yo kas mati me soda sandi wala sandi muna husar muna ista draft this is draft bada British da sir clear the American دي او دا draft مصر से sir clear British دوانا خلق ना غلط the styles دي sir clear خير لكن دا لكي की draft كده سو अलग शक और draft आयत doubt وي داوت draft دا صدا चटल नहीं था बिल्कुल draft होती है अबी नो अबे ना अबी what do you mean अबे मैं तो दादी को कहते हैं سجي مادات سياسة متواصل अच्छा चुप कर बिया रीचेकिंग कचरे देख चेक में अपना कहीं ना ताला ग्रामर एमर ने चेक बस पदी रीचेक बाद निकले का और जो सी बस अब रीचेक दिया सर इफ यू हैव इन ताला स्पेलिंग ग्रामर ने चेक रीचेक डॉक्यूमेंट the writing style the like capitalization fragments and run ones misused words negation noun phrases passive and plurals شكال كواف go raha like that's in it say for example grammar why problem go raha ये तो भी fragment कहते f7 go f7 ना मा तो भी fragment मतलब दादी भी ताला दे के फुल स्टॉप न दे बकार मतलब दे के ताला फुल स्टॉप like अगर come to say for example Zia Institute for God's sake एंटर का माधवी दिल तसवी f7 ना हां वाया पागल जीमा चेंज का ओवरी फ्रैगमेंट कंसीडर रिवीजन हां बस डॉट नहीं पकड़ इट्स जस्ट ओवर ऑटोमेटिकली दस रखतम शगैर भाईजान दा टाइटल दे दैट जुमला सेंटेंस ना दे आओ लका फ्रैगमेंट ना दे फ्रैगमेंट असल के देर चकलम को टाइटल चलता और कहू कना तो अल तक इज डॉट फुल स्टॉप चरम नशम लगो ले सर दाई द परम गोदा मैकेनिज्म नो द राइटिंग स्टाइल इज दी अच्छा बैदा सिमुगा hide spelling errors this document only in hide grammar that's go दुनिया passive sentence ती पे क्या असर करे वो सोना passive punctuation statistics suggestions Microsoft Word ने Microsoft Word drafting the paradigm important है असर करे very important कुछ सही तरीके से फॉलो की यो सो दैट्स दी चिंग स्टूडेंट्स दा एग्जांपल कुछ ऑफ कोर्स ग्रामर एंड राइटिंग स्टाइल बा असर करे कल तासो राइटिंग कवे कना लाइक बता सर दादा गलती नजर यू हैव टू नो दिस थिंग्स वाला पार्टा सुम सर इंग्लिश लैंग्वेज के राइटिंग क्लास अल तला द जॉइन के डेली सब करो हाइड स्पेलिंग एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली गोरा कसदा चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर दा सेलेक्ट दा टिक मार्क लरिकोमा या चेक मैं ग्रामर एरर्स दा टिक मार्क कोमा तो देर मतलब दा जी दास्ता द टूल पेज में दोबारा दे सकते हो permanent आओ दास्ता आइंदे सोने पेज उन रवानी तो दागे दा खत्म द पारे अलता बता सर सिकीगी स्पेलिंग एंड ग्रामर बने जी की लाइक से फॉर एग्जांपल दीस थिंग्स बाहर पेज के
او کو ډیر موږ داس کارو کو چې زه ور اپشن تراشم نه دی ځکه او پروفینګ ټولز کې دین کم ټو پروفینګ ټولز اینڈ دین ګور دا ټیک مارک آن کا مطلب دا ټول د لپاره آن شو اصل کې ډیر اس کو ته غلط لیکي ته دا غلط ته سره I am bought 3 cars. So, al dasuka ignore grammar mistake te asal clear. Passive voice I am bought. All das gidish kana. Passive nish gide. If I am given. If I am given. Tas da kate di kana. Ha. F7 موجوده. زدر زم به انشاءالله हम करें. सर टाइम पूरा है सर كير رخصة خلوا منا دا خلت بي if I'm given I'll do bad ډېر دا ګور غلطي نه دی دا passive sentence دی مسره اثر کوي ځکه شین زی I'll do badly وګورئ دا contextual دی enter I'll do bad نه I'll the contextual تراشه یومن proofing contextual تو ګورا اوکې کا another context I'll do badly okay this is correct sentence if I'm given kuch rita ma tarak da passive sentence da asal clear like say for example I'm bought tas to mori kana I'm bought a car that was or which was seriously that was very expensive that already there which was nishidat lekha da informal de korean sir communication non restrictive adjective class acha bhi aa jao passive voice ke masara نو ډیر اصل کې دا پیسې وایس ته له چا درکو د تعالی د رائټینګ کلاس نه ګور درکا اصل کې اټس ګیون بای د رائټینګ کلاس یا دینه درکا اصل کې تاسو سوال ته کې ګور دا پیسې ان پلورل فارم نه درکا اصل کې دا نو هاید سپیلینګ ایررز ان دس ډاکومنٹ سپیلینګ ایرر او صرف په دې ډاکومنٹ کې بلکې نه say for example abc دا لیکو نو په دې کې ماته دا ایرر څه کراتا دا هاید کراتا اصل کې ډیر دې کې څو کډیر چیک مارک کان کو دا اوکې اصل کې ډیر ها او دا grammatical error مرا کوا just go to proofing tools and then say for example hide our grammar no bas grammatical او سجدا چې موږ سره بیا به کار کوي ټول ها بھائی جان what option تراشي دي نه او دا check mark صرف په دې ډاکومنٹ کې څه کدا you have to do it these things okay اچھا دا دې دا دغه لګو چارجر هغه چارج ختم شو کارو بس تو خیر لګ ګور دا چې apples are eaten نه دا غشت ډیر چې په معافي سره eaten by me apples are eaten by me دا کوم سنټنس دی passive دی نو مې دا چینج کا explain next sentence تلاش دا چینج کا I eat apples change boom passive sentence है active sentence apples are eaten by me बस राइट पे क्लिक कर मैं بدل تم درکې I eat apples نو دا څه ډیر مونږه څنګه چې دا کې کومه داسې دي ځکه چې we can do like that सर